روان یو د کرمس خواته د وین نه تقریبا 15 کیلومتره لار ده او د شنبې ورځ ده ولي الله هم را سره دی ګورو چې څه راځي مخې ته تاسو سره دا پلان موږ ډېر مخکې نیولی وو خو د ما په سایکل کې لږ مسله وه څنګه چې ویلې کرمس په طرف روان یو 15 کیلومتره مزل هم وکړه بس 15 یا نور دی بس تقریبا 100 کیلومتره به نن ووو د خیره موږ حرکت شروع کړ کله چې موږ حرکت شروع کړ زموږ د ملګري ولي دا تاسو یې شاته ټیر چې دی د سایکل ټیر خوریده نو د دې د وجې موږ اول دا سوچ وکړ چې پلان مو بیرته کینسل کړو نو بیا موږ ته مخکې شاپ راغی نو د دې شاپ والا مې ویلې چې دې سایکل کې کار ډېر دی نو تاسو باید موږ ته ودروئ بیا موږ چې دی خپله خلاص کړ ټیرم خپله ورته صحیح کړ نو هغه نه ډېر زیات ښه سو نو لاره کې موږ ته څه مشکل پیدا نه کړ موږ اوس کلوستر نویبورګ ته راورسېدو تقریبا 30 کیلومتره مزل هم وکړ او اوس لاره ګورم مخکې ځي لاره وي نو موږ بیا دلته حرکت شروع کړ او دا لاره تاسو کتلی شئ خامه لاره وه 4 کیلومتره وه بعضې ځایونه یې ښه ول بعضې ځایونه یې ډېر زیات خراب ول نو موږ ویلې چې راځئ توکل په خدای دی نو هغه نه بعد کله چې موږ خامه وویلله دلته راووتو او موږ ویلې چې دلته به لږ ریسټ وکړو دمه به وکړو 100 کیلومتره مو ویلي وو په هغه کې په خامه کې بیا دغه نه بعد دلته موږ وزې ولیدلې چې ډېرې ښایسته چیلۍ وې تاسو کتلی شئ او چیلۍ دي چیلۍ دي که نه او دا بوټي چې کوم پې خوري دا د جاپان نسل دی دا بوټي او دا اوس دلته اتریش ته راغلي دي دا ډېر زر غټېږي او دا ځای هسې نیسي نو د دې د کمولو دپاره او د وهلو دپاره په ځای د دې چې ماشین استعمال کړي او د هغې په ذریعه نوره انرژي وکارېږي دوی دغه راولي د دوی خوراک هم کېږي او هغه بوټي او هغه چمن کابل هم وهل کېږي بیا د غږ نه موږ سفر وکړ دلته راورسېدو دې ته وایي تلو دا ځای چې دی د ګورنمنټ طرفه د وړکۍ غوندې سیټي وه ښارو نو د هغو دپاره د ګورنمنټ هر کال یې ارګنایزه کوي دې دپاره د پارټي جوړوي نو ډېر یو ښایسته ځای په اوبو کې جوړ کړی وو تقریبا 40 کیلومتره د وین نه لرې دی دا ډېر ښایسته ځای دی په حقیقت باندې او ډېر یو نوی سیټي ده چې تولون ورته وایي او ډېر زیاته مزه یې وکړله موږ ته خو اندازه نه وه موږ پرې تېرېدو ډارېږه خو عرفان ویله چې راځئ دلته ولاړ شو به یې وګورو او چې به خوراک مو راواخلو خو چې په حقیقت راغلو یو خو پوره نوی سیټي ده ډېره ښایسته یې جوړه کړې ده هر څه یې نوي دي بلډینګونه هر څه چې وګورې نوي دي او دومره خبره دا ده چې یو ډېر ښایسته وړکی سیټي ده او ډېر یو ښایسته مزېدار ځای دی موږ هلته خوراک وکړو ځانونه لږ فرېش کړل د غز نه بیا راووتو که تاسو ته اندازه وي اتریش چې دی ټول شین دی او د سایکلو لاره ټوله په ځنګلو کې ده موږ چې دی تقریبا 80 کیلومتره لاره وویلله ولې اول دا ډیم ورته وښیه دا ډیم چې دی تقریبا څه وخت مخکې دلته لږ کولې به دې بجلۍ جوړوله نو هغه نه بعد مشکل راغله نو خلکو ته ډېر زیات تکلیف و دې خوا دې ځای کې نو د وجې دا ډیم اوس دغسې پروت ده تاسو وګورئ تقریبا کیلومتر ځای دی او دا ډیم همداسې پروت دی تاسو ته به لږ اواز درځي او یو ډېر زیات غټ ډیم دی او هلته یې لیکلي مو چې په دې لاره تاسو تللی نه سئ خو موږ پرې روان یو توکل په خدای که څه مشکل راته جوړ نه سو مخکې ځو تاسو دا مخکې تاسو کتلی چې ډېر لوی پل ده نو په دې مخکې ځو الله دې وکړي چې څه مشکل مخکې راته پیښ نه شي نو دا لاره تاسو کتلی شئ دا لاره چې د 23 کیلومتره وه او کریمس ته ډایرکټ تللې وه موږ ته ټول 23 کیلومتره لاره پاتې وه او دا لاره چې د سیده وه کریمس ته تللې وه د اوبو په غاړه موږ لاړو کتلی شئ دا شنه موږ سایکل دغسې روان کړی یو خو غټې غټې تیږې دي په غلطه راغلو تقریبا 4 کیلومتره داسې خرابه لاره وه نو دغلته نور هم خرابه دغه غټې تیږې دي او مجبور اوسو سایکل نه کوز کړو او پیاده سو نو تاسو کتلی شئ لکه د افغانستان او پاکستان کې داسې لارې دي ډېر په غلطه راغلو موږ اخره هم کریمس ته ورسېدلو او اوس واپس د وینا په طرف روان یو زموږ موبایلو کې چارج نو د دې د وجې موږ مخکې ولاګ جوړ نه کړ نو امید کوم زموږ سفر به تاسو خوښ شوی وي موږ ته ډېر زیات تکلیفونه هم لاره کې راغله خو خوند هم ډېر تر واخیسته که تاسو ته هم خوند درکړی وي ضرور فالو کړئ سبسکرایب کړئ د دا رقم ویډیوګانو دپاره